هغه بوږنونکې شیبه مې لا هم په یاد ده چې 4 کاله وړاندې رامنځته شوې وه. 3 کسان له یوې پوځي امریکایي الوتکې راولوېدل او مړه شول. خو د دې کسانو کورنۍ اوس په څه وضعیت کې دي؟ یو له هغوی 18 کلن شفیع الله و. هغه له کابله د امریکایي ځواکونو د وتو د اوازو په اورېدو سره له 500 افغانیو او څو نورو سندونو سره هوایي ډګر ته لاړ او بیا هیڅکله رانغی. زربیبي د شفیع الله مور د هغه د غم په ټغر ناسته ده. دې چشنی میرانه وه، یو دغه نه ویلې وای مور هغه به ساتي چې زه تا به دې پردۍ ټکلو نه خلاصه کړمه، چې ته دا پردۍ ډوډۍ یعنې پخوې چې هغه به م ساتي چې زه تا د دې پنډو نه خلاصه کړمه، د دې ستومانۍ نه لالهندۍ نه دې زه خلاصه کړمه. د شفیع الله مړی د کابل له هوایي ډګره لرې د یو کور پر بام وغورځېد او کورنۍ وروسته د هغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې ولیدلې. هغه اوس په پلازمینه کابل کې ښخ دی. په زرهاوو نور کسان د شفیع الله په څیر له افغانستانه د وتو په هیله کابل هوایي ډګر ته تللي وو. زکی انوري بل ځوان و چې د شفیع الله په څیر په برخلیک اخته شو. دغه 19 کلن ځوان هم له یوې پوځي امریکایي الوتکې راولوېد. د هغه څه په اړه چې ذهن کې تاویده ګمان مې دا دی چې زکی لکه د نورو ډیرو په څیر یوازې کیسې اورېدلې وې، هغه له نږدې څه نه و لیدلي. خپل راتلونکي ته اندېښمن و. شاید فکر یې کاوه چې د دې کسانو په راتګ به فوټبال لوبه نشي کولی، درس به نشي ویلی. ممکن همدغه فکرونه د دې لامل شوي وي چې دغه پریکړه وکړي. زه د هغه په اړه قضاوت نشم کولی. په 2020 کال کې د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څه باندې 120,000 افغانان له افغانستانه ووتل. په زرهاوو نور افغانان بیا وروسته له افغانستانه په وتو بریالي شول. د دې لپاره ګوره امریکا ملامته ده، په دې پیلوټ زه ملامت وم. هلته ترافیک شته، د موږ ته خلکو کیسې کړي وې، تیاره چې راځي هلته ترافیک میدان یې وایي، کې اشاره ورته کوي، چې جګیږي ورته اشاره کوي، که کینیم اشاره کوي. بیا بل دا پیلوټ سترګې نه درلودلې. په 2022 کال کې د امریکا پوځ د هغې الوتکې عمله چې افغان ځوانان ترې راغورځېدلي وو له هر ډول سرغړونې پاکه وبلله. د امریکا پوځ هغه مهال ویلي وو د الوتکې عملې د خراب امنیتي وضعیت له امله پریکړه کړې وه چې تر ټولو ژر الوتنه وکړي. د پوځ په ټکو الوتکه د سلګونو ملکي کسانو لخوا چې د میدان ساحې ته ننوتي وو محاصره شوې وه. خو د زربیبي او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنیو لپاره د امریکا د پوځ دا استدلال نه د قناعت وړ دی او نه هم د دوی درد کمولی شي.